أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. دین مخ کے درس کے دے آیت کریمہ په حوالے سرا مستا سوڑان دے د مور پلار 15 آداب ذکر کړیو. دې آیت کریمه کې لومبه ادب چې کله مور پلار د بوډاوالي عمر ته ورسیږي نو په هغه وخت کې د مور پلار د آرام او د سکون خیال ساتل پکاري. او الله تبارک وتعالى او فرمایل چې فلا تقل لهما اف، تب خپل مور پلار ته لفظ د اف نه وای، خبر د تکلیف خبر د خفقان هغه د مور پلار په مخ کې نه کوي. نو دلته کې یو سوال پیدا کیږي چې دلته الله تبارک وتعالى فرمایي چې مور پلار دواړه یا یو د دوی دواړو نه د بوډاتوب عمر ته ورسیږي نو تب ته د تکلیف خبره نه کوي. نو آیا که د بوډاتوب عمر ته نه وي رسیدلی مور پلار نو بیا ورته د تکلیف خبره کولی شي؟ نه. مطلب دا دی چې د مور پلار د ادب او د احترام خیال دا د اولاد د پاره په هر وخت کې ساتل پکار دي. د مور پلار د ځوانۍ په حالت کې وي او که د هغو د بوډاتوب په حالت کې وي، لیکن په بوډاتوب کې د مور پلار زړونه نری شي، نرم شي، په معمولی خبره باندې خفه کېږي، او کله چې هغو د خپل ځوانۍ په عمر کې وي د اولاد د طرف نه خبره د تکلیف ورته ملاویږي نو په هغې باندې هغه دومره پروا نه کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د بوډاتوب عمر داسې دی چې په هغې کې مور پلار ته په هیڅ حال کې تکلیف نه دی رسول پکار. هغه تکلیف هغه د قول په ذریعه سره وي او که د فعل په ذریعه سره وي، یعنی په یو خبره باندې مور پلار خفه کېږي نو هغه خبره به هم نه کوي، او که په یو کار باندې او په عمل باندې ستا مور پلار خفه کېږي نو هغه عمل او کار به هم نه کوي. هر حال کې د مور پلار اطاعت اور فرمانبرداری به کوي، خبره به مني، اطاعت گزاری دا د مور پلار واجب ده، لازم ده. خدمت اور اطاعت دا د مور پلار ضروری دی. البته که مور پلار خپل اولاد ته داسې یو خبره کوي چې هغه خبره شرعا ناجایز وي، خلاف شرع وي، نو په هغې کې بیا د مور پلار خبره منل، اورېدل، په هغې باندې عمل کول دا ضروري نه دي. او دې باره کې الله تبارک وتعالی قرآن کریم کی فرمائی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا. که مور پلار پتا باندې دا کوشش کوي چې ته زما سره څوک مخلوق نه شریک کا نو بیا به ته د مور پلار خبره به دغه کې نه ماني. نو الله پاک هم ویلي چې مور پلار تا ته زما د حکم نه خلاف خبرو کی نو د مور پلار به خبره نه ماني. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یو طرف ته د الله حکم دے، یو طرف ته د مخلوق حکم دے، او په مخلوق کې هغه به هر څوک چې وي، که هغه مور پلار وي، که هغه د دنیا بل یو طاقتور انسان وي، حاکم وي، جابر وي، یا خپلوان وي، خپل وي، دوست وي،
پردیوی هر څوک چې وي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د الله رب العزت د حکم په مقابله کې د چا حکم منل نشته دی. کوم ځای چې د الله پاک حکم موجود دی د الله پاک حکم منل په هغې باندې عمل کول لازمي دي. د حضور صلی الله علیه وسلم څنګه ته یو سړی راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو چې اے د الله رسوله ای العمل افضل، په ټولو عملونو کې بهترین او افضل ترین عمل څه عمل دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د مور پلار سره ای العمل افضل، چې کوم عمل د ټولو نه افضل عمل دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دویم نمبر کې دا ارشاد او فرمایل چې ته د خپل مور پلار سره ښه سلوک کوې، دا بهترین عمل دی. او مور پلار د قرآن کریم او د احادیثو د تصریحات مطابق چې مور پلار هغه که مسلمانان وي او که هغه نعوذ بالله غیر مسلم کافر وي، د غیر مسلم بی دین مور پلار باره کې دا د الله پاک حکم دی کہ صاحبهما فی الدنیا معروف، چې په دنیا کې به ته د هغو سره حسن سلوک ساتي، په دنیا کې به سره حسن سلوک ساتي. او په دنیا کې چې ستانه د هغو څومره خدمت کېدی شي خدمت به د هغو کوي. او رای راست طرف ته به هغو ته دعوت ورکوي، دین اسلام طرف ته به رابلې، دا ستا د هغو سره حسن سلوک دی. د هغې نه علاوه دعا به ورله کوي چې خدای پاکه زما مور پلار رای راست طرف ته هدایت طرف ته راولي. او بیا د مور پلار سره چې څنګه حسن سلوک هغه په ژوندانه باندې دی، نو پس د مرګ نه هم د مور پلار سره حسن سلوک ساتل دا ضروري دی. او پس د مرګ نه د مور پلار سره حسن سلوک څه دی؟ نو پس د مرګ د مور پلار سره حسن سلوک دا دی چې د ټولو نه مخکې د هغو دپاره دعاګانې کوي، دعاګانې د مغفرت دعاګانې، د بخشش دعاګانې د هغو دپاره د الله پاک نه کوي. دویم نمبر کې چې د مور پلار چې کوم دوستان یا د هغو د عمر چې څوک په دنیا کې موجود دي، د پلار هم عمر او د مور سره تعلق لرونکي زنانه او د هغې د عمر د مور د عمر زنانه د هغې ادب کول، د هغې احترام کول، د پلار د دوستانو ادب ساتل، د پلار د ملګرو احترام کول، دا داسې دي لکه یو سړی چې خپل مور پلار سره حسن سلوک کوي، د هغو احترام کوي. دې وجې نه یو سړی که دا غواړي چې هغه د مور پلار په ژوندانه باندې د مور پلار نه نافرمانه وي، او دا غواړي چې د مور پلار د مرګ نه وروستو هغه د مور پلار د نافرمانی چې کوم دته سزا ده د هغې نه بچ شي، د هغه دپاره دا عمل پکار دی چې یو د خپل مور پلار دپاره زیاتو نه زیاتې دعاګانې کوي. او دویم نمبر کې چې کوم د پلار د عمر سړی د هغه د پلار په حیثیت باندې د هغه ادب کوي، د هغه احترام کوي، او کومه زنانه چې د هغه د مور د عمر ده نو د مور په حیثیت د هغې د ادب او د احترام خیال ساتي. الله پاک دې موږ له بدې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.
او د دې خبرې توفیق دی الله پاک موږ لرا کی چې موږ په دې دور کې او د دې فتنو په دور کې د خپل اولاد صحیح تربیت او پرورش. اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.